هارټ اټیک چې چاته وشي نو هغه وخت کې فوري طور پر څه کول پکار وي. په دې باره کې ډېر ویډیوز وي او اکثر ما بل یو ویډیو کتل نو یو مولا صاحب پکې لګیا و چې داسې به خپې به اوچتې کې او دغه به تلي ګرې نو داسې خبرې چې سړی واوري نو بیا وایي چې یاره پکار ده چې دې باره کې خبره وکړلی شي. هارټ اټیک چې چاته کېږي نو د ټول نه اول خو په هغې کې څه نه څه کوشته د هارټ اټیک د کولو دپاره پراته وي. څنګه لکه یا خو یې خانداني مسلې وي یا یې وجود غټ وي یا بدپریزي ډېره کوي ایکسرسایز وغیره نه ټول د ناستې کار وي یا یې په وینه کې غوړ سیوا وي یا سیګریټس کې یا یې شوګر بلډ پریشر کنټرول نه وي یا چې کوم دی عمر یې زیات وي د دې ټولو شیزونو سره د هارټ اټیک د راتلو تعلق زیات وي. نو څه نه څه پکار ده چې هغه انسان ته پخپله او نورو خلکو ته هم وي چې او دا مسله زما د رشته دار ته یا د کس ته کیدلی شي. نو بیا چې کله ستاسو دا سسپیشیس وي یعنی تاسو دا شک وي چې کیدای شي دا هارټ اټیک دی نو په هغه صورت کې یو لوډینګ ډوز ورته وي یو دوايي ده هغې ته پیل ان د پاکټ هم وایي چې داسې مریضان چې دې شیز ته لکه د خطرې زیاتې وي هارټ اټیک د کېدو نو هغوی پکار ده چې په جب کې ځان سره دا دوايي ساتي. نو څه هغه کولی شي نو په دې کې ډېرې دوايانې دي تاسو له به نومونه هم درځي انجیسیټ دی ډسپرین دی کلوپیډوګریل دی داسې نوم کې د وهلو ستن ده هغه تاسو نشئ کولی په کور کې نه تاسو هغه ځان سره هر وخت په جب کې ګرځولی شئ. خو زه تاسو صرف یو مشوره در کوم چې کو ان کیس د هارټ اټیک چې کوم درد وي هغه شان انسان ته محسوس اکثر خو زموږ خلک وایي دا ګیس دی او دا معده ده او دا میړه سوځي او دا مې بدپریزي کړې او دا د معدې درد دی څوک خو دا منیم نه چې ګینې هارټ اټیک. خو بهرحال کو شک زیات وي نو یو ډسپرین ګولۍ صرف په خوله کې وچه کوئ او بیا یې د هغې نه پس وخورئ د اوبو سره او بیا زر ته زره ای سی جي ته ځان ورسوئ. اوس کو زه تاسو دا وایم چې نه دې سره به تاسو 4 کلوپیډوګریل ګولۍ خورئ یو بر سره انجیسیډ هم د ژبې لاندې ږدئ یو بر سره ستن هم وخئ نو بیا خو دغه خو بیا ستاسو کار نه دی. بل په دغې صورت کې کله نه کله دغه دوايانې نه ورکول پکار کو ته ډایرکټ مریض ته انجیوګرافي کې یا ته د مریض بلډ پریشر کم وي تا ته نه وي پته یا زړه رفتار کم وي او دا دوايانې ورکړي نو مریض به شاک ته بوزي یعنی د خیره به نقصان ورته ډېر ورکړي. نو ډسپرین ګولۍ بس یو یاد ساتئ دا 300 ملي ګرام ډسپرین ګولۍ وي او دا چې وچه کوي مریض او بیا یې وخوري او بیا زر ته زره ای سی جي ته ځان ورسي ځکه چې په هارټ اټیک کې په 10 منټه کې دننه ای سی جي پکار وي.